بسم الله الرحمن الرحیم. سورة ابراهیم آیت نمبر 21. سورة ابراهیم نمبر آیت 21. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وبرزوا لله جميعا. وبرزو او دا انسانان بطول ظاهر سی حاضر بسی، دا کافران بطول حاضر سی پیش بشی لله اللہ تعالی لرا جميعا طول. فدی آیاتونو کې الله تعالی دی قیامت دی ورځی بیان کړي. وای دی قیامت ورځ به دا ټول کافران الله تعالی ته حاضر سی پیش بسی. نو الته بیا دا کمزوري کافران دی مشرانو ته وای چې موږ خو په دنیا کې تاسو په روان وو، نو اوس تاسو له موږ نه څه دفع کولای شئ؟ د الله تعالی د عذاب څخه مخنیوی کولای شئ؟ ازماکو د عذاب الهی را دفع میتانید. مشران به ورته وایي که موږ په سیده لار روان وای نو اوس به مله تاسو چې څه دفع کړي وای. میگه اگر ما خود ما به راه راست برابر می بودیم حال شمارم هدایت می کردیم. اوس موږ تاسو ته دواړه خبرې علی السویه دي، که شور ماشور چغې وګو او که صبر کوو موږ ته هیڅ فایده نه لري. دارمی کې یو روایت ذکر کړی، سنن دارمی کې وایي د قیامت په ورځ به دا انسانان مسلمانان دا به ټول راسي آدم علیه السلام ته به ووایي چې تا الله تعالی ته ورشه سوال وکړه چې الله حساب و کتاب شروع کړي. آدم علیه السلام به ورته وایي چې زه الله ته نسم پیش کېدی، زه الله له هغه ونې نه منع کړی وم چې له دې نه خوراک مه کوه، ما له هغې نه خوراک وکړو، نو ما ته د الله له حضور نه حیا راځي. بیا به ټول راسي نوح علیه السلام ته. نوح علیه السلام به ورته وایي زم الله ته نسم پیش کېدی، ما له الله نه یو سوال کړی و چې هغه د خپل زوی سفارش و او هغه سوال ما ته مناسب نه و، ځکه زوی هغه کافر و او کافر ته به څوک د مغفرت دعا نه کوي، سوال به نه کوي، نو له هغه وجې نه زه هم الله ته نسم پیش کېدی. ابراهیم علیه السلام ته به راسي، هغه به وایي ما یو درې خبرې کړې وې چې هغه ظاهرا د دروغ وې، دروغ معلومېدل خو په حقیقت کې دروغ نه ول، نو زم الله ته پیش کېدی نسم. موسی علیه السلام ته به راشي، موسی علیه السلام به وایي زم الله ته نسم پیش کېدی.
ما یو نفس مړ کړی و په خطا باندې. عیسی علیه السلام ته به راسي. عیسی علیه السلام به ووایي چې دا د ما شان نه ده، دا د ما مرتبه او منزله نه ده. تاسې لاړ شئ نبی علیه الصلاة والسلام محمد صلی الله علیه وسلم ټول به راسي نبی علیه الصلاة والسلام ته. نبی علیه الصلاة والسلام به وایي الله ته په سجده باندې پریوځي. خپله نبی علیه السلام وایي زه به الله ته په سجده ولوېږم. الله به ما ته داسې محامد ثناګانې رازده کي چې اوس وایي ما ته نه دي یاد، هلته به راته یاد کي، الهام به کي. وایي په دې محامدو ثناګانو به زه د الله تعالی حمد و ثنا ووایم. الله به ما ته ووایي چې سوال کوه تا ته به اعطا کېږي، درکړه به کېږي. طلب بکن به تو داده میشه، سفارش کوه د تا سفارش به قبلیږي. نو په دغه وخت کې به بیا حساب و کتاب شروع سي. د انبیاو، د ملایکو، د شهیدانو د دې سفارش به شروع سي. مؤمنان به جنت ته ځي. وایي دا کافران به راټول سي، دا به د خپلو مشرانو ته ووایي چې والکه خو داسې کار جوړ کړو د انبیاو، سفارشونه دي، قصه ده، خو تاسې هم راسې اوسئ او کار برابر کړئ. هغه به مشران ورته وایي موږ که خپله په سیده لار برابر وای تاسې به هم برابر کړي وای، خو موږ خو خپله تباه یو کنه، کار نه کېږي. بیا به ټول راسي ابلیس ته به راسي، شیطان ته، دا لوی شیطان ته. وایي والکه موږ خو تا پسې روان وو کنه، اوس راسه کنه یو کار جوړ که، خو جهنم د عذاب د تباه شلو. هغه به په حدیث کې راځي وایي هغه به د اور کرسۍ جوړه کړي، د اور کرسۍ به دا کرسۍ تخت دا به د اور او یو امسا به دا به هم د اور نه جوړوي. وایي دې خپل تخت ته به وخیږي او دا د اور امسا به په لاس کې او بس تقریر به ورته شروع کړي. ورته به وایي داسې چل ده چې الله تاسو سره صحیح وعده کړې وه، حق وعده یې کړې وه. نبي ولو، له نبي سره معجزات ول، له نبي سره آسماني کتاب و، او له ما سره هېڅ شی هم نه و. دا ابلیس به ورته وایي، ابلیس به رشمېږم، شیطان کلان، نه معجزه وله، نه آسماني کتاب و، هېڅ شی هم نه و. خالي مې درته ویل راځئ تاسې پسې راتلئ. وایي نو داسې چل ده، اوس ما مه ملامتوئ، ځان ملامت کړئ چې د الله نبي معجزات آسماني کتاب په هغو پسې نه روانې دی، په تاسو خبرو پسې منډې والې. اوس ځان ملامتوئ. او اوس زه نه د تاسې چغې ته رسېدی سم، نه ما شماره به فریاد شما رسیده میتانم، او نه تاسې د موږ چغې ته را رسیږئ. که زم څومره چغې وږم تاسې هم نسئ بچ کولی، او که تاسې هم څومره چغې وږئ زم نسم بچ کولی. او تاسې په دنیا کې له ما نه خدای جوړ کړی و، ما سره شریکان جوړ کړي ول، له هغو ټوله نه زه منکر یم. هغه دروغ ده. نه زه خدای وم، نه ما دین درلود، نه ما کتاب درلود، هېڅ ما نه درلوده. په هغو ټولو زه اوس منکر یم. په دغه وخت کې به الله تعالی وایي ظالمانو کافرانو ته سخت عذاب ده، درد رسونکی عذاب ده. مؤمنان کوم چې په الله ایمان راوړی، نیک اعمال کړي، هغوی به جنتونو ته لاړ شي د الله په حکم، د الله په فیصله. اول ته به یو بل باندې سلامونه کوي، هغه به هلته لاړ شي. دا کافران به بیا ووایي چې دا مؤمنانو خو جنتونه ځکه وګټل چې دوی په دنیا کې الله ته ډېرې ژړاګانې کولې، د شپې به تهجدو ته پاڅېدل، ژړل به په لمنځونو کې، په تلاوتونو کې. راځئ موږ هم الله ته یو څو چغې وکړو. بعضې نور کافران به ورته وایي دې مؤمنانو ډېر صبر کول، په جیلونو، په زخمونو، په بندیخانو، په لوږه، په تنده، په روژو، په یخني کې، په لمنځونو ډېر صبر یې کول، په فقر، په مسکنت. راځئ موږ هم لږ صبر وکړو، په دې جهنم کې فایده وکړه. ابلیس به ورته وایي موږ تاسې نه صبر فایده کوي، نه هم جزه فزه فایده کوي. د هغو شیانو چې فایده کوله دي په دنیا کې کوله، دلته یې نه کوي، ټول یو شان دي. وبرزو، برز یبرزو، بروز دا ظهور ته وایي، خروج ته وایي. او دوی به راوځي، دوی به راظاهره سي، پیش بسي، یا خارج میشه، پیش میشه. برای الله جمیعا همگی، ټول همدوی. فقال الضعفاء، وبوای دا کمزوری، ضعفاء دا جمع دی ضعیف ده، ضعیف کمزوری توای، دا واړو واړو کافران، دا کشران. دا به وای للذین، هغه کافرانو ته استکبروا چې هغوی په دنیا کې تکبر کړی و، غروري کړی و، لویوالی کړی و، لکه ابلیس وایي لکه ابا واستکبر وکان من الکافرین. ابلیس منه راوړه، یا الله له امر منلو، واستکبر او لویي وکړه. یا لکه فرعون به ویل وانا ربکم الاعلی،
او زه د تاسې هغه ډېر اوچت خدای یم. نو وبوایي دا کمزوري کافران هغه کسانو ته استکبرو چې هغوی لویي کړې وه په ځمکه کې غرور یې کړی و. انا دا مقوله دي قال الضعفاء ده، دا کمزوري به ووایي انا کنا یقینا مونږ خو ولو لکم تاسو ته تبعا تابعین. تبع وزن د فعل دا جمع د تابع ده، لکه خدم جمع د خادم ده. تبع جمع د تابع پیروان ورسته پسې روان. یقینا مونږ خو تاسو لره تبعا تابعین په تاسې پسې روان. ما تابعین شما بودیم. فهل انتم مغنون نو آیا تاسو ای مشرانو مغنون دفع کوونکي یاست عنا لمونږ نه من عذاب الله دی الله تعالی له عذاب نه من شیء کوم شی. مغنون دا جمع دی مغنی ده، صیغه د اسم فاعل ده. اغنا یغنی اغنا دفع کول دفع کردن. قالو دا مستکبرین به وایي، دا لوی کافران به وایي، دا سرداران به وایي لو هدانا الله اگر الله به ما هدایت می کرد او ما شما را هدایت می کردیم نو موږ په خپله په ګمراهي باندې روانو نو تاسې به مسلمون سره جهنم ته ځئ. سواء علینا دا کافران به بیا یو بل ته ووایي چې راځئ صبر وکړو. مسلمانانو په دنیا کې صبر ډېر کول فایده یې ورته وکړه. راځئ جزه فزه وکړو وزاړو الله ته. مسلمانانو په دنیا کې ډېرې ژړاګانې کولې، په لمنځو کې، تهجدو تلاوتونو کې، په خلوت کې. دی به هغه ابلیس یا مشران به ورته وایي چې هغه خبرې په دنیا کې فایده کولې، اوس فایده نه لري. سواء علینا برابره ده په موږ باندې اجزعنا که موږ فریاد وکړو ام صبرنا که صبر وکړو ما لنا نشته موږ لره من محیص یو جای د فرار یو پناهګاه. جزعنا دا باب دی سمع ده. جزع یجزع جزعا فهو جازع وجزع چغې وهونکی شور فریاد کوونکی سی تکلیف پیراسی او دی ژړاګانې کوي د سړي ته جازع وایي جزع وایي. دی وایي که موږ شور ماشور وکړو او که صبر وکړو اگر ما فریاد بکنیم اگر صبر بکنیم ما لنا نشته د موږ لره من محیص. محیص دا یا مصدر میمی ده یا اسم ظرف ده. لحاس یحیس حیسا. حاس یحیس حیس فرار توایی تیختی توایی. حاس الرجل یعنی فر سړی فرارو کو. محیس که اسم ظرف سی جای دی فرار او محیس که مصدر سی په معنا دی فرار تیخته. نو دواړه معناګانې جوړیږي. مالنا من محیس نشته د موږ لره جای دی فرار. نیست برای ما جای فرار کردن نشته موږ لره د تیښتې ځای او که مصدر سی بیا هم جوړیږي. ما لنا من محیص نسته د موږ ته فرار. موږ له دې عذاب نه فرار نسو کولی، موږ له دې عذاب نه تیښته نشو کولی. بیا به ټول وایي راځي هغه مشر ته ورسو، ابلیس ته ورسو، هغه ته به ووایو که هغه څه کار جوړ کړو. د مسلمانانو ته خو د انبیاو سفارش وکړو، مسلمانان خو په انبیاو پسې روان ول، انبیاو سفارش وکړو. موږ تاسې خو په شیطان پسې روان وو، ابلیس پسې. دا کافران به یو بل ته وایي تاسې راځئ هغو ته ورشو، هغه ته به راسي. وقال الشیطان دا ابلیس به ورته ووایي لما قضی الامر هر کله قضیه چې فیصله سي الامر حکم دی الله کله چې وسي دی الله فیصله دی الله فیصله وسي چې جنتیان به جنت ته ځي او جهنمیان به جهنم ته ځي. په دغه وخت کې به دا ابلیس جګ سي په جهنم کې د اور کرسی بي او د اور امسا بي، کرسی آتش امسای آتش. دغه تقریر به ورته شروع کړي. وبوایي دا ابلیس لما قضی الامر کله چې وشي فیصله دی الله په دخول د جنتیانو جنت ته او په تللو د کافرانو جهنم ته. دا مقوله دی قال ده ان الله ويقينا الله تعالی وعدکم وعد الحق هغه تاسو ته وعده درکړې وه د رښتیا وعده. الله درته ویلي وو جنتونه دي ثوابونه دي او کم ایمان رانه وړ عذابونه دي تکلیفونه دي. الله رښتیا درته ویلي وو. ووعدتکم ما تاسو سره وعده کړې وه فاخلفتکم ما له خپلې وعدې نه مخالفت وکړو، دروغ مې ویلي وو. اخلف یخلف اخلافا فهو مخلف. شیطان په دنیا کې کافرانو ته ویلي وو چې شی هم نشته ده، کلاره کلارې ده، چې مړه سوی خاورې سوی بیا ژوندون نشته ده، بیا نه را ژوندي کېږئ. ما دا خبرې درته کړې وې
میره به شما گفته بودم که باز زندگی نیست، آخرت نیست، حساب نیست، کتاب نیست. خو کل گیره دروغ گفته بودم. ما تاسو ته وعده کړی وي خو دروغ مې درته ویلي وو، خلاف الوعد مې کړی وو. وما کان لی، او د ما پر تاسې هیڅ دلیل نه وو. له ما سره کومه معجزه نه وه چې تاسو ته مې پیش کړې وه. له ما سره آسماني کتاب نه و چې تاسو ته مې پیش کړی و، شی هم نه و. خالي ما درته ویل راځئ تاسې منډې پسې راوالئ. اوس تاسو د شیطان خبرو ته رښتیا پام وکړئ. اوس د یو چا واده وي، خو سړی چې د عقل باندې هم زور راوړي، هغه عقل به هم ورته وایي چې واله که ناروا مه کوه. دا پیسې الله راکړې، دا ځواني الله راکړه، دا بیبي الله پیدا کړه، الله دې ما په نکاح کې راوسته. نو اوس د الله شکر پکار ده. یعنی سړی خالی عقل لري، لیک ذهن لري، لیک سوچ لري، لیک فکر کوي. اوس دا حاجي صاحب ته زه 100 روپۍ ورکړم نو خدای به دې ما شکرانه ادا کوي، خو ما روپۍ ورکړي. داسې خو نهسي کېدای 100 روپۍ زه ورکړم ما ته بد رد وایي او بل سړي ته وایي زنده باد، خیر اوسې تا ډېر ښه کار وکړو. دا خو هېڅوک هم ولاکه کوي. والکه خو چې چا انعام در باندې کړی هغه شکرونه ادا کوه، دا د عقل تقاضا ده. خو موږ ته هر څه الله راکړي، په واده کې بیا شیطان خوشحاله کوو. ډولونه یې، سورڼي، پورته پورته غورځو، پټاکۍ یې، درز غوبل یې، لمنځونه پکې قضا یې، نور خو لا پرېږده چې شی کېږي. احسان چا کړی خوشحاله وک څوک، او په هغې باندې هېڅ دلیل هم نسته. شیطان ولې خوشحاله کوم؟ څه چل سوی ده؟ هېڅ دلیل هم نسته. خالي شیطان راته وایي موږ یې پسې منو. دا خو مالدالو کیسې خو پرېږده، الله هم دې له کفر له شرک نه ساتي. دا موږ مسلمانان هم کله بې دلیله منډې پسې وهو، دلیل نسته منډه هم پسې اخیستي. او دې خوا ته چې عقل هم وایي هغه کار نه کوو. نقل خو پرېږده شریعت چې هغه درته بیان کړو. دا عقل هم ولا دا وایي چې چا در باندې احسان کړی دی هغه شکر ادا کوه. الله ته په سجده پرېوځه، الله ته شکر ادا کړه چې دا څونه د الله فضل وسو، مال یې راکو، دولت یې راکو، صحت یې راکو، د نکاح صلاحیت یې راکو. ډېر خلک یې اوس نکاح نشي کولی، بیماران یې، ناروغان یې، تکلیفونه لري، ډېر نکاح کوي، پیسې نه لري. دا ټول د الله نعمتونه دي، سړی باید الله ته په سجده پرېوځي. خو موږ یې خواته شیطان خوشحاله کوو. دا داسې چل همدغه خبر کوي. وما کان لی علیکم، او نه زما په تا باندې، په تاسو باندې، ونبود مرا سره شما، من سلطان کوم دلیل. سلطان دلیل توای، حجت توای. دی ما په تاسې هېڅ سند نه ولو الا ان، مگر خالی دا خبره وه. لیکن این گپ بود ان دعوتکم، چې ما راوبللی چې ما پسې راځئ. فاستجبتم، تاسې د ما اجابت وکړو، د ما سوال مو قبول کو. ما درته ویل پسې راځئ، تاسې منډې پسې راوالئ. نور هېڅ شی هم نه و. ایخواته آسماني کتاب هم و، ایخواته پیغمبر هم و، ایخواته معجزه هم وه. آسماني کتاب هم نه منل، معجزه هم نه منله، د الله رسول هم نه منل، په هغو پسې نه تلئ. ما درته ویل ما پسې راځئ، منډه هم پسې راخیستې وه. الا ان، لیکن دا خبر وه، دعوتکم، ما شما را دعوت کردم، فاستجبتم، شما اجابت کردین، لی برای ما، تاسې د ما قبولتیا وکړه. اوس دې خواته به آیاتونه حدیثونه ورته وایي، د انبیا د صحابهو قصې به ورته کوي، د فقهاو خبرې به ورته کوي چې اسلامي نظام داسې وي، شرعي نظام داسې وي، د انبیاو نظام داسې وي، د صحابهو نظام داسې و. دی به وایي نه، دا د امریکې نظام، دا د غرب نظام، دا د یوروپ نظام. ته به د قرآن دلایل ورته وایي، ته به د نبي اسلام حدیث ورته وایي، د صحابهو د خلفای راشدینو هغه خلفا چې نبي اسلام ویل دا په هدایت برابر دي، د هغو قصې به ورته کوي. دی به وایي نه، امریکایي نظام داسې ده، غربي نظام داسې ده. په هغو کې نه آیت راغلی، نه حدیث راغلی، خالي د شیطان یو خبر ده، موږ پسې منډې وو. فاستجبتم لی فلا تلومونی، ما مه ملامتوئ. لام یلوم لوم فهو لائم، والمفعول منه ملوم، اجوفي واوي ده، لك قال يقول قولا. لام يلوم لوما فهو لائم فهو قائل، والمفعول منه ملوم مقول. فلا تلوموني، نو ملامتي موايس پما باندې. ولومو انفسکم، په ځان ملامتي وایست چې موږ سم خلق نه ولو، رښتیا ولي. ابلې خواته الله کتابو، د الله رسولو، معجزات ول، او دې خواته هېڅ شی هم نه ول. په هغو پسې نه تلو، په دې پسې تلو. ما انا، نه یم زه بمصرخکم، د تاسې فریاد رس. مصرخ صيغه د اسم فاعل ده. اصرخ يصرخ اصراخا فهو مصرخ، باب د افعال ده. فهو مصرخ دا اصلا مشتق ده لصراخنا یا صراخنا. صراخ دا چیغو ته وایي چې هلته یو څوک چیغې وږي چې هلې هلې غرق سوم، هلې هلې اوبو یوړم،
یا هله غله دي یا هله بجلي ونیولم او ته ورمنډې کې هغه له غلو نه بچ کې له بجلي نه بچ کې هغه صراخ چغې وکړې او ته د ده مصرخ سوې د ده چغې ته دې ځان ورسول به فریاد کس خود را رساندن ایره مصرخ میگه اصرخ و یصرخ و اصراخ ما انا نه یم زه بمصرخکم د تاسې فریاد رس ما به فریاد شما رسیدن نمیتانم زه نه یم بمصرخکم د تاسې چغې ته رسیدونکی زه د تاسې چغې ته ځان نسم رسولی که څومره چغې وهئ وما انتم او نه تاسې یاست بمصرخیه د ما چغې ته را رسیدونکي شما فریاد رس من نیستین که زه څومره چغې ووهم په دې جهنم کې تاسې ما بچ کولی نسئ مصرخین دا فصل کې مصرخی یا بود هغه نون په اضافت ساقط شو مصرخی نه یا اصل کې داسې و نون په اضافت ساقط شو بیا مصرخی یسو یوه یا د جمع اعراب شو او په حالت جری کې او بله یا د متکلم شو هغه اوله یا په دومه یا کې مدغم کړه مصرخی یسو انی کفرتو ابلیس به وایي زه انکار کوم بما په هغه شرک و کفر باندې اشرکتمونی چې تاسو شریک کړی وم من قبل له دې نه وړاندې از پیش که مرا د دنیا با الله شریک کرده بودین په دنیا کې سمزل الله سره شریک ګرځولی وم هغه شرک و کفر باندې زه انکار کوم هغه زه نه منم هغه مسې دروغ ویلي و ان الظالمین الله تعالی به یقینا دا ظالمان چې دي لهم عذاب دوی لره به عذاب وي علیم درد رسونکی یا علیم داسې عذاب ذو علم چې هغه به د درد والی دا خو د کافرانو حال سو و ادخل الذین او داخل بکړی شي هغه کسان داخل می شود آنان آمنو چې چا ایمان راوړی ده خپل عقاید جوړ کړي دي ایمانیات جوړ کړي وعملوا الصالحات او عملونه کړي دي ښایسته اعمالم جوړ کړي دي یعنی ځان اعتقادي ایمانی او عمل ظاهری دواړه جوړ کړي دا به داخل کړی شي جناتن باغونو ته تجری روان به من تحتها لاندې د باغونو نه الانهار نهرونه خالدین فیها دی به همیشه داخل په دې جنتونو کې باذن ربهم په فیصله په حکم د پروردگار سره دا باذن دواړو پورې تعلق نشي و ادخل او دی بدن نسی هغه کسان چې هغوی ایمان راوړی جنتونو ته باذن ربهم یا خالدین دی به همیشه وي په دې جنتونو کې باذن ربهم په حکم په فیصله د رب دی دوی تحیتهم تحیه دا اصل کې مصدر ده لحیا یحیی تحیه دا یو چاته زنده‌باد ویل لکه زه دته وایم حیاک الله الله دې تا ژوندی لري الله تو را زنده داشته باشه دغه خبر چاته کول دې ته تحیه وایي حیاک الله الله تو را زنده داشته باشه اوس تحیه دا سلام ته وایي السلام علیکم السلام علیکم ته ولې تحیه وایي ځکه د السلام علیکم معنا دا ده چې الله دې تا ژوندی لري السلام علیکم دو معناوي لري یو معنی دا ده چې سلام دا مصدر سي د سلمه یسلم سلاما سلامتیا ته وایي السلام علیکم سلامتیا دی په تا باندې نو سلامتیا په چا نازل سي نو هغه خو به ژوندی کان نو گویا کې تا ورته ویل چې زنده باشي زنده باد دی یا السلام دی الله تعالی نوم ده اللهم انت السلام منك السلام نو السلام دا به مبتدا سي علیکم جار مجرور تعلق به ونیسو تر محذوف پوری نو السلام حافظ علیکم سلام ذات الله تعالی باری تعالی حافظ هغه دې ساتون کوي پر تا باندې نو الله سې چا حفاظت کوي هغه به ژوندی که به تباهي هغه به ژوندی نو ځکه السلام علیکم ته تحیه وایي د تحیه اصلي معنا ده زنده باشي زنده باد د مؤمنانو پیشکش د مؤمنانو تحیه دا یو بل ته په جنت کې دا به سلام تحیتهم سلام د مؤمنانو پیشکش د مؤمنانو فیها په جنتونو کې سلامون هغه به سلامي یو بل ته به مخ کېږي سلام علیکم بوایي یا السلام علیکم بوایي همدې پورې بس ده سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين یا الله د قرآن کریم دا ترجمه او تفسیر خپل حضور کې قبول او منظور کې که څه زیادت او نقصان شوی ته موږ ته معافي وکړي د نیکو اعمالو توفیق هم نصیب کې یا الله د تا د قرآن د نبی اسلام د حدیثو د دین د شریعت مطابقت هم نصیب کې یا الله د شیطان له گمراهی د شیطان له وساوسو د شیطان له شکوک او له شبهاتو نه خپل حفظ او امان کې وساتي
شیطان له ګمراهي نه وساتې. یا الله د نبی علیه الصلاة والسلام شفاعت هم په آخرت کې نصیب کې، جنتونو ته هم بوځې، له جهنم چې یا الله نجات راکړې. یا الله په حاضر مجلس فضل و رحم وکړې، کورونو کې حاضر مجلس کې بیماران یې ټولو ته صحت عافیت نصیب کې، شهیدانو د اهل اسلام شهادتونه قبول کې، بندیان په خیر و عافیت سره کورونو ته راولې، زخمیانو د اهل اسلام ته صحت عافیت نصیب کې، مشران هم په حق باندې ثابت وساتې. یا الله کافران ظالمان څوک چې مسلمانانو کې شر و فساد غواړي، هر څوک وي هر چیرته وي ته تباه برباد نیست و نابود کې. یا الله څوک چې تا د دین د مسلمانانو خدمت کوي، ورته اخلاص لري، ورسره مینه محبت لري، یا الله ته په مال په اولاد په عمر کې برکت واچوي، ته فاتح ناصر وګرځوي. وصلی الله تعالی علی خیر.